اقرا خان Yes, sir. ویلو ته په انګلیسي کې څه وایي Tell, tell. ما ته خپل نوم ووایا Tell me your name. Tell me your name. او لږ ته په انګلیسي کې څه وایي Little, little. ما ته د لږو اوبو ضرورت دی I need little water. I need little water. غواړم یا غوښتلو ته په انګلیسي کې څه وایي Want, want. زه یو قلم غواړم I want a pen. I want a pen. او ضرورت ته په انګلیسي کې څه وایي Need, need. ما ته د یو موټر یا ګاډي ضرورت دی I need a car. I need a car. لازمی او ضروری ته په انګلیسي کې څه وایي Must, must. تا لا اوس لازمی یا ضروری تلل پکار دی You must go now. You must go now. او بدلولو ته په انګلیسي کې څه وایي Change, change. زه غواړم خپل صنف یا کلاس بدل کړم I want to change my class. I want to change my class. سره ته په انګلیسي کې څه وایي With, with. زه مکتب ته د خپل رور سره ځم I go to school with my brother. I go to school with my brother. کوشش کولو ته په انګلیسي کې څه وایي Try, try. زه به کوشش وکم چې سبا له راشم I will try to come tomorrow. I will try to come tomorrow. نږدې یا نږدې ته په انګلیسي کې څه وایي Near, near. زمونږ کور د عباس مسجد سره نږدې دی Our house is near to Abbas Masjid. Our house is near to Abbas Masjid. دا ته په انګلیش کې څه وایي This, this. دا یو موټر یا ګاډی دی This is a car. This is a car. هغه ته په انګلیش کې څه وایي That, that. هغه زما رور دی That is my brother. That is my brother. اوس ته په انګلیش کې څه وایي Now, now. زه اوس په کلاس کې یم I am in the class now. I am in the class now. هلته ته په انګلیسي کې څه وایي There, there. هلته یو استاد دی There is a teacher. There is a teacher. دلته ته په انګلیسي کې څه وایي Here, here. دلته زما کور دی Here is my house. Here is my house. نه ته په انګلیسي کې څه وایي No, no.